دا غونډه د یو شمېر هغو سیاسیونو د څرګندونو په غبرګون کې جوړه شوې چې تازه یې د لنډمهالې حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. دغه غونډه کې چې سلګونه قومي مشران، دیني عالمان او مدني فعالین راټول شوي، هغه سیاسیون یې د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي ادارو ته په کار کولو تورن کړل چې د ټاکنیز کړکېچ حل د لنډمهالې حکومت په رامنځته کېدو کې ګوري. اوس موږ ته د موقت حکومت اوازې او نارې را رسېږي، نو موقت حکومت په هیڅ نوع ملت ته د قبول نه دی، نه موږ قبلوو. چې د هر ملک او د هر استخباراتو دغه ارمان وي چې په افغانستان کې به بیا موقت حکومت راځي. فکر کوم د ارمان به د خاورو سره خاورې، د ارمان به د هیچا نشي پوره. موږ پوهېږو چې دا د پردیو د استخباراتو دسیسې دي چې د افغانستان دپاره جوړي. د غونډې برخوال همدا ډول د ټاکنو پر خپلواک کمیسیون غږ وکړ چې د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې دې ژر تر ژره اعلان کړي. دوی همدا ډول د ولسمشرۍ له نمایندانو غوښتنه وکړه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلانېدونکو پایلو ته دې درناوی وکړي او د کړکېچ له رامنځته کولو دې لاس واخلي. د کمیسیون پرېکړه مدار د اعتبار ده د دې ټاکلي کمیسیون نه زموږ د ملت مدار د اعتبار د بطلان یې باید ونه بل سي، او د دې انتخاباتو د کمیسیون په جریان کې چې هر څوک برنده و دا ملت یې لبیک وایي او لبیک به انشاءالله په شا پسې روانې او پایله به ملت چې کومې رایې استعمال کړي دي د خپلو رایو اعلانول غواړي. هر څوک چې پر سر د اقتدار سو هغه ولس ته د قبول وړ دی. تر دې 2 ورځې وړاندې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یو خبري غونډه کې د لنډمهالې حکومت غوښتنه کړې وه او اوسنی حکومت د ټاکنو کمیسیون په چارو کې په لاسوهنو تورن کړ. نوموړي ویلي چې حاکم ټیم په ټاکنو کې مداخله کوي، نو ښه به وي چې یو موقت حکومت جوړ شي او هغه بېطرفه ټاکنو ته لاره هواره کړي.